سعودي ولې پاکستان ته په غوسه شوی دی؟ حقیقت په همدې ویډیو کې را سره وګورئ او د ویډیو کتو نه مخکې زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. سعودي پاکستان ته $1 بلیون مو ژر راکړئ، تیل هم در باندې بند شول. سعودي عربستان د کشمیر موضوع په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان غونډې د نه رابللو له وجې په پاکستان په غوسه دی او په مقابل کې پر دغه هیواد د خپل پور او تیل بند اعلان کړل. د راپورونو پر اساس سعودي دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې پاکستاني چارواکو وویل د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان یا OIC نشي کولی د کشمیر موضوع کې مرسته وکړي. سعودي تیره اونۍ پر پاکستان فشار راوړ چې د دوی $1 بلیون ورکړل شوي پور دې بیرته وګرځوي او دې وضعیت پاکستان ډیر ورخطا کړی دی. دغه $1 بلیون پور د هغه $6.2 بلیون مرستندوی پیکیج یوه برخه ده چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د 2013 کال په نومبر کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی وو. د مرستې په دې پیکیج کې $3 بلیون پور او د $3.2 بلیون تیل ورکړل شوي شامل وو. اوس پاکستان هڅې پیل کړي چې دغه وضعیت مهار کړي او یو شمېر هیوادونه یې سعودي ته واسطه کړي چې هم دې چې اړیکه ورسره بیرته ورغوي، خو سعودي په غوسه دی او سمدستي د درد ځواب ورکړی دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر د موضوع په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د غونډې رابللو هڅې هم پیل کړي دي خو بریالي شوي نه دي. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.